بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن دوستانو، السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. زمونږ تاسو د نن ورځې درس چې د په دوه نوي فنکشنونو باندې د یو هم نن به موږ تاسو په نتورک ډایس فنکشن باندې کار وکړو، همدا ډول دوم به په ډایس فنکشن باندې کار وکړو. ما تیار له مخکې نه دغه مثالونه جوړ کړي دي ترڅو زمونږ وخت ډیر ضایع نشي او په واضح ډول دغه تاسو ته تشریح شي. زه به دا ټول له دې ځایه ډیلیټ کړم ځکه دا ما په مخکې اپلای کړی و. دا به له دې ځایه ټول کټ کو او ډیلیټ به یې کړو. ښه، د دې فنکشن په ترو باندې موږ او تاسې څه کار کولی شو؟ ګورئ، د دغه فنکشن په ترو باندې نیټورک ډایس په فنکشن په ترو موږ کولی شو چې ورکینګ ډایس ځان ته مشخص کړو. ګورئ، ورکینګ ډایس په دې معنا باندې موږ او تاسې چې دی فرض کړه میاشت لرو، په دې میاشت کې موږ او تاسې رخصتیان هم لرو او همدا ډول سټرډی او سنډی زمونږ خو رخصتي نه وي، خو لکه په نورو هیوادونو کې رخصت وي. زمونږ او ستاسې خو جمعه رخصت وي. لکه دوی موږ ته داسې یو فنکشن ده، موږ ته داسې ریزلټ اوس په کار دی چې دغه سټارټ ډیټ دی او دغه اینډ ډیټ دی. فرض کړه د اولې میاشتې اووم تاریخ 2015 کال نه د اولې میاشتې تر 15 تاریخ 2015 کال پورې څو ورکینګ ډایس راځي. کله هم چې موږ او تاسې دغه نیټورک ډایس فنکشن په دې باندې اپلای کړو، دا به موږ ته سټرډی او سنډی دا به اګنور کړي، دا به موږ ته راوچت نه کړي، ځکه دا خو رخصت ورځې دي. که د دې تر څنګ څه نور رخصتیانې وي، هغه هم لکه هر هیواد خپل جنتري کې مختلف رخصتیانې لري. که چیرته په دغه میاشت کې نور رخصتیانې وي، هغه هم موږ ورته لیست کوو. یعنې سټرډی او سنډی رخصتي خو موږ ته اګنور کړه، دا خو مه اوچتوه په ورکینګ ډایس کې. د هغې څخه علاوه که چیرته کوم بله ورځ رخصتي په جنتري کې یا کلنډر کې اوسېږي، هغه هم مه راوچتوه. ښه، اصلا طریقه اوس داسې دی، راځو ایکول لیکو، هغې څخه وروسته نیټورک ډایس ورته لیکو، قوس شروع کوو. ګوري پارامتر کې ماته وایي سټارټ ډیټ ستا کوم یو ده، زه ورته وایم دا زما سټارټ ډیټ دی. صحیح ده. ښه، اینډ ډیټ وایي کوم یو دی، زه ورته وایم کاما اینډ ډیټ زما دا یو ده. صحیح ده. او قوس بندوم او انټر کوم. ډیر زیات یو ایزی دی. انټر کوم 14 ورځې، یعنی د اولې میاشت اووم تاریخ 2015 کال څخه چې ورځې شروع شي د اولې میاشتې تر 15 تاریخه پورې 2015 کال، نو په دې کې چې دی ټوټل ورکینګ ډیس موږ سره 14 ورځې راځي. زه به دا داسې ونیسم او لاندې به ټولو ته دغه فنکشن ډرایګ کړم. ګورئ، دوم د څلورمې میاشتې 10 تاریخ 2015 کال د څلورمې میاشتې تر 10 تاریخ 2015 کال پورې موږ سره ټوټل ورکینګ ډیس چې دی 15 ورځې راځي. ولې 15 ورځې راځي؟ چې دلته ما ورته انتخاب کړی دی چې دلته د هالیډیز نه دي، د هالیډیز هم پکې په نظر کې ونیسه. ګورئ، زه به د سره دا فنکشن تاسو ته اپلای کړم، دا به ډیلیټ کړم. ری به شو، ایکول به ورته ولیکو، د ایکول څخه وروسته به ورته ولیکو چې نیټورک ډایس، او بیا به قوس شروع کړو. د هغې څخه وروسته موږ ته وایي چې سټارټ ډیټ ستا کوم یو دی، زه ورته وایم دا زما سټارټ ډیټ دی، کاما اینډ ډیټ کوم یو دی، ورته وایم دا اینډ ډیټ دی، بیا کاما، او ورپسې وایي هالیډیز کوم دی، دا هالیډی هم پکې دی، ورته وایم دا ورځې هم پکې رخصت دي. یعنې سټرډی او سنډی په نظر کې ونیسه او په ضمن کې د هالیډیز هم په نظر کې ونیسه. قوس بندوم، انټر کوم. اوس ګورئ سیم طریقه شوه که نه؟ اوس هماغه خبرې ماته راکوي. 14 ورځې شوې دلته. ګورئ، د اولې میاشتې د اووم تاریخ 2015 نه د اولې میاشت 15 تاریخ تر 2015 کال پورې ورکینګ ډیس موږ سره 14 ورځې راځي. همدا ډول د څلورمې میاشتې د 10 تاریخ نه 2015 کال نه د څلورمې میاشتې تر 10 تاریخ 2015 کال پورې موږ سره ورکینګ ډیس 14 ورځې راځي، ځکه چې موږ دا هالیډیز هم پکې انتخاب کړی چې مو ونیولو، چې هم سټرډی او سنډی په دې کې موږ ته محاسبه کړه، او د دې تر څنګ چې دغه تاریخونو ترمنځ کوم بل رخصتي په جنتري کې موږ سره یې دا هم په نظر کې ونیسه، نو دی په ټولو باندې همدا ډول پلی کړه. ګورئ، د اولې میاشتې اول تاریخ 2015 کال نه تر څلورمې میاشتې 24 تاریخ 2015 کال پورې ټوټل ورکینګ ډایس موږ تاسو سره 82 ورځې کېږي. نو د دغې فنکشن په ترو باندې موږ تاسو کولی شو چې نیټورک ډایس فنکشن دی او د دې په واسطه ورکینګ ډایس ځان ته پیدا کړو. یو ساده ورځې دي چې یو میاشت د اول تاریخ نه تر 10 تاریخه پورې 10 ورځې کېږي. ولې په دغه 10 ورځو کې خو موږ سره بیا رخصتي هم وي. اوله رخصتي خو موږ سره په نوره دنیا کې سټرډی او سنډی دی، شنبه او یکشنبه په نوره دنیا کې رخصت ده. یعنې دا رخصتي به هم ترېنه باید موږ وباسو. دا رخصتي یعنې د اول نه تر 10 پورې سټرډی او سنډی چې څو ځلې تکرارېږي، دا رخصتي ترېنه وباسه. او د دې تر څنګ که چېرته په کلنډر یا جنتري کې موږ سره نور څه رخصتیانې وي، هغه به هم تاسې ورته لیست کړئ او دا به هم په رینج کې ونیسئ چې دا هم ماته ترېنه وباسه. هغې نه وروسته چې څو ورځې پاتې کېږي، هغه موږ سره ورکینګ ډیز دی، هغه کاري ورځې دي چې باید موږ تاسې پکې خپلې
مختلف وظیفې او کارونه مخته یوسو. نو دا و موږ سره د نیټورک ډایس فنکشن چې ډېر مهم فنکشن دی او ډېر ښه کار کوي. دوم فنکشن هم موږ سره ډایس فنکشن ده. دا ډایس فنکشن په واسطه موږ او تاسې فقط دومره کولی شو چې تاریخونو ترمنځ ورځې وشمېرو. یعنې ډېر یو ساده فنکشن ده. طریقه داسې دی ایکول ساین به ورته پرس کړئ او له هغې څخه وروسته ډایس فنکشن به ورته ووهئ، ډایس او قوس به شروع کړئ. ډایس فنکشن به ورته ووهو، قوس به شروع کړو. له هغې څخه وروسته پارامتر کې فقط سمپل دوه خبرې دي. end date به ورته اول انتخاب کړئ او له هغې څخه وروسته کامه به ورته ووهئ، start date به ورته دوم انتخاب کړئ، قوس به بند کړئ او انټر به کړئ. ګورئ دا به زه د دې ځای نه راواخلم او داسې ټولو ته به یې ډریګ کړم. د څلورمې میاشتې د 30 تاریخ 2015 کال څخه رانیولی، نه بخښنه غواړم، اول باید سټارټ ډیټ ووایم. د اولې میاشتې د اول تاریخ د 2015 کال څخه رانیولی د څلورمې میاشتې تر 30 تاریخ 2015 کاله پورې ټوټل ورځې موږ سره څو ورځې کېږي؟ 119 ورځې کېږي. همدا ډول د درېیمې میاشتې اول تاریخ 2023 کال څخه د درېیمې میاشتې 23 تاریخ تر 2023 کاله پورې څو ورځې کېږي؟ 25 ورځې کېږي. همدا ډول دلته وری شو فرض کړه دا یو به وګورو. د 12مې میاشتې دویم تاریخ 2021 کال څخه د 15مې میاشتې 22 تاریخ 2022 کاله پورې ټوټل ورځې څو ورځې کېږي؟ 100 ورځې کېږي. یعنې موږ او تاسې د ډایس فنکشن په واسطه فقط کولی شو چې ورځې وشمېرو، که هغه میاشتې وي که هغه کلونه وي، ټوټل ورځې چې غواړو مشخص کړو چې څو ورځې کېږي، نو هغه ورځې موږ او تاسې د دغه ډایس فنکشن په ترو باندې کولی شو.